د مازدیګر 4 بجې او 10 دقیقې رادیو افغانستان د برید کوونکو افسرانو لومړی اعلامیه خپروي چې پکې د داود خان د رژیم د ړنګېدو خبر ورکړل شوی او له ټولو پوځي قطعاتو نه غوښتنه شوې چې له ځایه ونه خوځېږي. د مازدیګر 5 بجې او 15 دقیقې ولسمشر د ګلخانې له 2یم پوړ نه لاندې راکوز شو چې خپل وزیران وګوري. وزیران پرې راټول شول. ولسمشر هغوی ته ګوري او نرۍ مسکا یې پر شونډو ده. وزیران غلي دي. ولسمشر وایي هیڅ تصور یې نه کاوه چې داسې یو حالت به راځي. اوس چې څه وشول نو پړی یې په خپله غاړه اخلي. د مازدیګر 5 بجې او 50 دقیقې داود خان هماغسې له خپلو وزیرانو سره پر خبرو بوخت دی. د پخلنځي یو کارکوونکی له یوه لوښي سره چې په ډوډۍ کې نغښتي څو ټوټې پنیر یا سنډویچ ورسره دی د داود خان لور ته ورځي. ولسمشر یوه ټوټه واخیسته او له وزیرانو یې هم وغوښتل چې دوی هم واخلي. د مازدیګر 6 بجې مرستیال ولسمشر سید عبدالله یوه کوچنۍ راډیو په لاس کې نیولې ده. ویان د کودتا اعلامیه خپروي. ټول ورته غوږ شول. ولسمشر دواړه هغه افسران چې د اعلامیو متنونه یې په پښتو او دري ولوستل وپېژندل. یو یې جګړن اسلم وطنجار او بل یې د هوایي قواو د رستیزوال ډګروال عبدالقادر و. سید عبدالله په سپکاوي وایي ته اوس دې وطنجار ته ګوره. د ماخوستن 8 بجې او 45 دقیقې لاسي راډیو بیا هم چالانه او د بي بي سي راډیو پر څپو ولاړه ده. لومړی خبر یې دا دی چې په افغانستان کې پوځي کودتا شوې، خو د ولسمشر محمد داود خان او د حکومت برخلیک کې لا روښان نه دی. یو وزیر چې له نورو لږ لرې دی او د راډیو غږ سم نه اوري له ولسمشر نه پوښتنه کوي چې بي بي سي څه وویل. هغه وایي هیڅ کومه نوې خبره یې نه درلوده. د ماخوستن 9 بجې له ارګ نه راډیو ته زنګ وهل کیږي چې د حالاتو جاج واخلي. له هغې خوا نه یو نااشنا کس وایي چې حالات سم دي او تاسې اندېښنه مه کوئ. خو ارګ ته پته لګېږي چې نور نو له پخوانیو مامورینو څخه په راډیو کې څوک نه دي پاتې. د ماخوستن 9 بجې او 10 دقیقې د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر ولسمشر او وزیرانو ته د حالاتو لنډ راپور ورکوي. وایي چې د قرغې فرقه هم له لاسه وتلې ده. پر اشخورو کې 9مه فرقه هم بحراني ده او د حکومت پلوي مشران د کودتا پلویانو وژلي دي. پښتونستان واټ د دفاع وزارت په شاوخوا د ارګ ختیځو او شمالي برخو ته برید کوونکي رسېدلي او سختې ډزې کوي. د ماخوستن 9 بجې او 40 دقیقې وحید عبدالله ولسمشر ته وړاندیز کوي چې پلازمینه په موقت ډول کندهار ته ولېږدوي او په خپله ژر د بهرنیو چارو وزارت له لارې د هغه ښار پر لور حرکت وکړي. داود خان او مشر زوی یې عمر مخالفت کوي، په داسې حال کې چې ورور یې سردار محمد نعیم وایي چې دا کار باید لا د مخه شوی وای. پر همدې مهال یو موټر د ګلخانې وره ته را رسیږي چې ولسمشر د کندهار پر لور بوځي. ولسمشر راوځي او څنګه چې غواړي موټر ته پورته شي د ارګ له مخامخ جومات نه بیا بل ډز کیږي. داود خان په بیړه ګلخانې ته دننوځي او په دې ډول له ارګ نه د وتلو فکر په بشپړ ډول له سر نه وباسي. د ماخوستن 10 بجې او 10 دقیقې په ارګ کې دننه حالات په چټکۍ خرابېږي. د کودتا مشران په جمهوري ګارد کې له خپلو پلویانو نه چې شمېر یې له 10 تر 10 رسیږي غوښتنه کوي چې پر ارګ فشار ډیر کړي. د ګلخانې له مخامخ جومات نه پر ماڼۍ پرلپسې ډزې وشوې. د دهلیز قندیل ولګېد او تپه تیاره شوه. د ګلخانې د لویې دروازې پهردار ولګېد او مړ شو. ډزو 15 دقیقې دوام وکړ او بیا ودرېدی. د ماخوستن 10 بجې او 15 دقیقې په ګلخانې کې خورا ډیر کسان ټپیان شوي او چیغې وهي. تیاره ده، څوک نه معلومیږي. چې رڼا ته راوڅکول شول نو ولسمشر ولیدل چې مشر زوی یې عمر مړ دی. اخوا یې بل زوی خالد په خورا سخت ټپي حالت کې په وینو کې پروت دی. لور یې زرلښته هم لګېدلې خو حالت یې ظاهرا تر خالد ښه دی. ورور یې نعیم خان هم په پښه لګېدلی او د کورنیو چارو د وزیر عبدالقدیر له لاس نه وینې بهیږي. عبدالقدیر په ټپي حالت کې هم هڅه کوي چې له کړکۍ نه د جومات تر څنګ پټ شوی برید کوونکی پر خپلې کوچنۍ ماشینګڼې وولي. د ولسمشر بل زوی خالد هم ساه ورکړه. لور یې زرلښته هم مړه شوه. له بهر نه لا ډزې روانې دي. ولسمشر پر څوکۍ ناست دی. د بچیانو مړو ته ګوري خو ژاړي نه. په سر کې څه ګرځي هیڅوک نه پوهیږي. سترګې پر یوه ټکي خښې کړي او غلی دی.
وزیران هم زړه نه کوي چې خبرې ورسره وکړي. په ګلخانۍ کې د کوچنیانو بغارو دهلیزونه په سر اخیستي. د شپې 11 بجې د خلق دیموکرات ګوند مشر نور محمد ترکی هم د راډیو په یوه خونه کې پر کوچ غځېدلی او سوچ وهي. یو جګپوړی مرګلی یې څنګ ته په چیغو چیغو ژاړي. ترکی ترې پوښتنه کوي چې ولې ورخطا یې؟ هغه وایي نه له خوښۍ ژاړي. د دوی خبرې لا نه دي بشپړ شوي چې یو افسر په بیړه ورننوځي او وایي د څرخي پله له 15مې لیوانه څو ټانکونه د ښار په خوا خوځېږي او ویره دا ده چې د داود خان پلویان به وي. ترکی او مرستیال یې بابرک کارمل په بیړه پورته شول او د څو افسرانو په بدرګه له راډیو نه ووتل چې له احتمالي برید نه ځانونه خوندي کړي. د ګوند یو بل جګپوړی غړی حفیظ الله امین له اسلم وطنجار سره په راډیو کې پاتې کیږي او نور مشران یې په خواجه رواش کې پوځي هوایي ډګر ته ځي چې بشپړ د هغوی د پلویانو په ولکه کې دی. د شپې 11 بجې او 15 دقیقې له بګرام نه بم غورځونکې الوتکې پاڅېدې چې ښار ته را روان ټانکونه له هوا بمبار کړي، خو په مخابره کې سره پوهیږي چې دغه ټانکونه د کودتا ملګري دي او ځکه یې له ویشتلو نه ډډه کیږي. د شپې 12 بجې د مرکز په ټولو پوځي چوڼیو کې ولکه د کودتا پلویانو ترلاسه کړي او په ولایتونو کې هم د ننګرهار د فرقې د خوځېدو هڅه شنډه شوې ده. د خلق دیموکرات ګوند مشران اوس ډاډه شوي چې پر حکومتي ځواکونو یې بری موندلی دی. یوازې جمهوري ګارد مقاومت کوي، خو د ګارد له 1400 افسرانو او سرتیرو نه هم ډیر لګېدلي او له پاتو سره یې مهمات په خلاصېدو دي. د ثور اتمه د شپې 1 بجه 1:20 د ګارد قومندان جګړن صاحب جان پوځي کالي وایستل او په ملکي دریشۍ کې ګلخانې ته ورغی. ولسمشر ته یې خبر ورکړ چې اوس یې په ګارد کې دننه خیانت پیل شوی، نور یې څه له لاسه پوره نه دي. ولسمشر ورته وویل چې تمانچه دې ورکړي او خپله دې د ځان د ژغورلو په هڅه کې شي. صاحب جان وزیرانو ته لاس ورکړ او لاړ. د ګلخانې په لوی وره کې نور څوک پهره نه کوي او ساتونکي هم هر څوک په خپله مخه تللي دي. وزیران یا د ګلخانې په دهلیزونو کې ګرځي او یا یې هم د خونې په کوم ګوټ کې څنګ وهلی. ولسمشر له خپلو بچیانو سره د لاندني پوړ په خونه کې ناست دی او وزیران نه ورځي. د جمهوري ګارد پات قطعاتو په خپل نوښت د راډیو افغانستان ودانۍ چې د ارګ له شمال ختیځو څنډو شاوخوا 1 کیلومتر واټن لري په درنو ماشینګڼو وویشته او ښیښې یې ورماتې کړې. حافظ لامین په هوایي ډګر کې ډګروال عبدالقادر ته وویل چې له بګرام نه الوتکو ته د ارګ د ویشتلو امر وکړي. ارګ تر هوایي برید لاندې راغی، د دلکوشا ماڼۍ برج ولګېد او نیم ویجاړ شو. په دغو بمباریو سره د ولسمشر د پلویانو دا هیله هم ورژېده چې ښایي له بګرام، کندهار یا شنډن نه یې د مرستې لپاره الوتکې راپورته شي. ټولو ته جوته شوه چې ځمکني او هوایي ځواکونه بشپړ کودتا کوونکو ته اوښتي دي. تر هوایي بمباریو وروسته په ارګ کې بشپړه چوپتیا خپره شوه. د ثور اتمه د سهار 4 بجې د خلق دیموکرات ګوند پټ شوي مشران بیرته د راډیو افغانستان ودانۍ ته راغلل. د هغوی له راستنېدو سره سم د ګارد پاتې سرتیرو بیا پر راډیو افغانستان د ماشینګڼو برید وکړ او هلته ناست کسان یې وترهول. د دې بمباریو په ځواب کې بیا الوتکې راغلې او ارګ یې وویشت. دا ځل د ګلخانې ماڼۍ یو ګوټ ولګېد او اور یې واخیست. اوس نو یوازې د سوځېدو غږ او ډزې بشپړې درېدلې دي. پر ارګ یوه مرګونې چوپتیا خپره شوې وه. ولسمشر پاتو عسکرو ته وویل چې دا خپله پرېکړه کړې، تاسې ورشئ او سپینې جنډې پورته کړئ. د ثور اتمه د سهار 6 بجې د ګارد پاتې افسران او سرتیري برید کوونکو ته تسلیم شول. دوی په داسې حال کې چې لاسونه یې پورته نیولي وو د پښتونستان څلورلارې ته ورسول. ولسمشر په راډیو کې کودتایي افسرانو ته خبر واستوه چې اسلم وطنجار او عبدالقادر د خبرو لپاره ورولېږي. نور محمد ترکی دا وړاندیز رد کړ او د بالاحصار له 444 کمانډو قطعې یې وغوښتل چې ارګ ته ورشي او داود خان ونیسي. د ثور اتمه د سهار 6 بجې 6:15 د کمانډو قطعې یو بلوک افسران ګلخانې ته راورسېدل. یوه تن یې په وره کې پرله پسې یو جاغور تش کړ، بیا دننه ورغلل. وزیران په دهلیزونو کې وو. یوه افسر امر وکړ څوک چې وسله نه لري دې خواته دې راشي. بې وسلې وزیران د دوی خواته ورغلل او یو یو له ګلخانې نه وایستل شول او څنګ ته یې د ټلیفون په خونه کې بندیان شول.
د مالی وزیر او د ولسمشر مرستیال سید عبدالله او د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر دواړو وسلې درلودې او د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر چې دواړو وسلې درلودې له ولسمشر داود خان سره پاتې شول. د ثور اتمه د سهار 6:30 9 بجې د کمانډو بلوک په ولسمشر پسې ورغی. د تسلیمۍ غوښتنه ترې کیږي. انتظار اوږد شو او د ګلخانې د دهلیزونو چوپتیا درنو پرلپسې ډزو چې له یوې خونې نه واورېدل شوې ماته کړه. د ثور اتمه د سهار 9:10 رادیو افغانستان بیړنی خبر لري. سردار محمد داوود د لیونی مقاومت په نتیجه کې او په دې ډول د 24 کړکېچنو ساعتونو په پای کې د افغانستان د تاریخ یو باب واوښت. پر نوې پاڼه د وینو سور داغ پورې شوی و.